څلورم درس د داستان یا کیسې برخې ته ښه راغلاست دوستانو. د ډاګز بیل د سپي غړوندی یا شرنګنی ګړنګنی دوستانو. جانز ډاګ واز ا بد ډاګ. د جان سپی چې و یو خرابه سپی و. جانز ډاګ د جان سپی واز ا بد ډاګ یو خرابه سپی و. He bit people frequently. هغه څو ځلې یا په تکراري ډول سره خلک خوړلي یا دړلي وو. He bit هغه دړلي وو. People frequently څو ځلې خلک څو ځلې. John had great concern about this. یعنی جان چې دا یو غټ اندېښنه یا تشویش د دې په اړه کې درلوده. جان درلوده great concern غټ تشویش about this د دې په اړه کې. It was not an appropriate way for a dog to behave. یعنی دا د سپي لپاره یو مناسبه لار نه ده چې داسې رویه وکړي. It was not appropriate دا مناسبه نه ده یا appropriate way یو مناسبه لار نه ده for a dog to behave د یو سپي لپاره چې داسې رویه وکړي. His friend in the village always expected the dog to bite them. یعنی د دوستانو چې دا همیشه په کلي کې دا توقع یا انتظار درلود چې دغه ډاګ یا دا سپی به چې دوی خوري یا داړي. His friend د هغه ملګري in the village په کلي کې always expected همیشه انتظار درلود یا توقع درلود the dog to bite them له سپي څخه چې دوی به داړي یا دوی به وداړي. The news about John's dog spread through the village. یعنی دغه خبره د په ټول کلي کې د جان د سپي په اړه باندې خپره یا پخ شوله. The news about دغه خبره یا مثال د خبر about John's د سپي په اړه باندې spread through the village په خپره شوه په ټول کلي یا د ټول کلي کې خپره شوله. None of the people wanted to go to the John's house. یعنی هیڅ سړي نه غوښتل چې د جانز هغه ته لاړ سي کور ته ورسي. None of the people هیڅ یو د خلکو wanted to go نه غوښتل یعنی هیڅ د خلکو نه غوښتل چې جانز کور ته لاړ سي. John tried to instruct the dog to behave but it never worked. یعنی جان کوشش وکړ چې سپي ته لارښوونه وکړي چې څنګه behave ښه رویه وکړي مګر هغه دې کار ونه کړ. John tried to instruct جان کوشش وکړ چې لارښوونه وکړي the dog to behave سپي ته چې ښه رویه وکړي but it never worked. مګر هیڅ کار یې ونه کړ یا هیڅ فایده نه درلوده. He tried to be patient and teach the dog to be calm. یعنی هغه کوشش وکړ چې صابر اوسي یا صبرناک اوسي او سپي ته لارښوونه کوله تر څو چې آرام اوسي. He tried to be patient. هغه کوشش کوي چې منتظر اوسي یا مثال خبرې صبور یا صبرناک اوسي. And teach the dog to calm او سپي ته لارښوونه وکړي یا وښیي چې څنګه آرام اوسي. That also didn't work. دې هم کار ورنه کړ. That also دې هم didn't work کار ونه کړ یا هغې هم کار ونه کړ. John didn't want to punish the dog. جان نه غوښتل چې خپل سپي ته جزا ورکړي. جان نه غوښتل to punish the dog چې سپی جزایي یا سپي ته جزا ورکړي. How will I stop my dog bad habit. یعنی څنګه کولی شم یا څنګه به کولی شم چې د سپي دغه خرابه رویه زه ودروم یا سپي د خرابه رویه زه پای ټکی کړم. How will څنګه کولی شم stop my dog bad habit زما د سپي دغه خرابه رویه یعنی څنګه د خپل سپي د خرابه رویه بنده کړم یا پای ټکی ورته کړم. John asked himself له خپل ځان څخه یې پوښتنه وکړه جان. د پس پاراګراف لغاتونو ته واخلئ دوستانو. frequently څو ځلې یا په تکراري ډول. frequently concern یا په تشویش کې اوسېدل یا مثال د خبرې د یو څه په اړه باندې اندېښنه درلودل. appropriate مناسب یا وړ. behave رویه کول رویه. village کلی. expected توقع درلودل یا انتظار درلودل. spread خپرېدل. none هیڅ یو. instruct لارښوونه کول. patient صبور یا مریض ته هم وایي خو دلته صابر یا صبر کوونکی. calm آرام. punish جزا ورکول یا جزایي کول. habit عادت. John's friend come to talk to him about the issue. د جان ملګري هغه ته راغله او د دې په
موضوع یا د دې مسلې په اړه باندې ورسره وغږېدل. جان فرینډ کم د جان ملګري راغله to talk to him about the issue چې د هغه سره خبرې وکړي د دې مسلې په اړه باندې. During their important meeting his friend said د دې غونډې یا د دې مهمې غونډې په جریان کې د هغه فرینډ دوست یا ملګري وویل during their important meeting په جریان د دې مهمې غونډه کې his friend said د هغه ملګري وویل the people in the village asked me to represent them د کلي خلکو له ما څخه وغوښتل چې زه د هغوی نمایندګي وکړم. the people in the village خلکو په کلي کې د کلي خلکو asked me وغوښتل ما څخه to represent them چې له هغوی څخه نمایندګي وکړم. we want your dog to stop this habit موږ غواړو چې ستا سپی دغه عادت نور بس کړي یا مثلا خبرې ورک کړي یا د پای ټکی ورته کړي. we want your dog to stop this habit موږ غواړو چې ستا سپی دغه عادت بس کړي یا ودروي. why don't you put a bell around the dog's neck ولی یو زنګ د خپل سپي په غاړه کې نه اچوي. why don't you put ولی ته نه اچوي a bell یو ګړنګانی یا زنګانی ورته تاسو چې ورته دوستانو around the dog's neck د سپي په غاړه کې. this way we will hear your dog coming down the street نو دغه لاره او موږ به په دې باندې کولی شو چې واورو چې تاسو په کوڅه کې ګرځي. this way په دې لارې سره we will hear your dog coming down the street موږ په دې باندې توانې کېږو یا موږ کولی شو چې دا غږ واورو دغه زرنګاني غږ واورو چې ستا سپی په کوڅه کې روان ده. د دې پاراګراف لغاتونو ته وایي ایشیو په معنا د مسئلې یا هم مهمه خبره یا موضوع. represent نمایندګي کول یا نماینده اوسېدل. John thought this was a great idea. جان فکر وکړ چې دا یو ښه نظریه ده. جان فکر وکړ this was a great idea چې دا یو ښه نظریه ده. now people could stay away from the dog نو اوس خلک کولی شي چې له سپي څخه لرې اوسي. now اوس people could stay away خلک کولی شي چې stay away چې لرې اوسي from the dog له سپي څخه. it will not be able to bite anyone anymore یعنی دا نشي کولی چې نور هیڅ کله کوم څوک وخوري. it will not be able دا نشي کولی to bite چې وخوري یا وداړي anyone هر هیڅوک anymore هیڅ وخت. the dog liked the bell سپي چې ده هغه شرنګانی یا ګړنګانی چې ده خوښ که. the dog liked the bell هغه سپي ګړنګانی یا هم شرنګانی خوښ که یا خوښ شو. two ډېر زیات people looked at him when they heard his bell یعنی خلکو به هغه ته کتل کله به چې هغه شرنګانی غ آواز اوریده. people looked at him خلکو به هغه ته کتل when they heard his bell کله به چې هغه شرنګانی آواز اوریده. this made the dog very content دغه د سپی ډېر خوشحاله کړی و. this made د کړی وو یا سدیده لامسه وو د dog very content چې سپی ډېر خوشحاله اوسي. he liked the song and the bell played when he walked یعنی هغه د خوښوي یا خوښ سوی وو د شرنګانی آواز کله به چې د قدم وهه یا روان وو. he liked the song هغه خوښوو د هغه آواز. the bell played when he walked دغه شرنګانی څخه به کله چې د په قدم وهه له شرنګانی څخه کوم آواز چې راوته د هغه خوښېده یا خوښ سوی وو. one day یو ورځ John's dog strolled through the village and met some other dogs یو ورځ د جانز د سپی چې ده په کلي کې قدم وهه یا په سټرولټ په ارامه قدم ته وي یا قدم وهل په دې کلي په منځ کې قدم وهه چې نورو سپیانو ولیده. one day یو ورځ John's dog strolled through the village د جان سپي په کلي کې قدم وهه and met some other dogs او څو نورو سپیو سره مخامخ سو یا سره څو نورو سپیو سره مخ سو. he expected them to want a bell like his هغه له هغه څخه توقع درلوده to want a bell like his چې هغه به هم د په څېر باندې یو شرنګانی وغواړي. but they laughed at his bell
مګر هغه د دوی دغه نورو سپیانو چې وو د ده په شرنګاني پورې وخندل. They said دوی ویلې the ball made people avoid him یعنی دغه شرنګاني د دې لامل شوی دی چې خلک له ده څخه لرې والی وکړي یا دوری ورڅخه وکړي. They said دوی ویلې the ball made people avoid him یعنی دغه شرنګاني داسې لامل شوی دی چې خلک وتښتي یا ورڅخه لرې سي. John's dog shocked his head د جان سپي چې د خپل سر وښوراو. John's dog د جان سپي shocked his head خپل سر وښوراو. No they look at me they like the bill نه هغوی ما ته ګوري ځکه چې هغوی دا شرنګانۍ خوښوي. هغوی ما ته ګوري because ځکه چې they like the bill هغوی د شرنګانۍ یا هم د کوم شرنګانۍ چې مغاړه کې دا خوښوي. The other dog said نورو سپیانو ویلې you have the wrong idea of what makes you popular یعنی ته د هغې په اړه باندې چې ته مشهور کړی یو غلطه نظریه لري. You have the wrong idea ته یو غلطه نظریه لري یا غلطه ایډیا لري of what makes you popular د هغه په باره کې چې ته مشهور کړی. Of course البته they like your bill هغوی ستا شرنګانۍ چې د خوښوي. It tells them where you are so they can avoid you. It tells یعنی دوی وویلې هغوی ورته وویلې یا مثال د خبرې them where you are so they can avoid you یعنی چې دغه د لامل شوی دی چې تاسو خلک لرې ووسي. You aren't able to beat them anymore یعنی ته نور نشي کولی چې هغوی وخوري یا هغوی وداړې. You aren't able یعنی ته نشي کولی to beat them anymore چې نور هیڅکله دوی وخوري. You see being popular isn't something positive when it is for the wrong reason. You see یعنی ته وینې being popular isn't something positive د یو مشهوره اوسېدل یا مشارکېدل when it is for the wrong reason یعنی د یو غلط دلیل لپاره مشهوره کېدل یا مشهوره اوسېدل هیڅ معنا نه لري. دوستانو دا و د دې درس د قصې برخه سره د درس د قصې برخه انشاءالله چې بیا چې درس ته حاضرېږو د پنځم درس به وایو او یو مهمه خبره هغه دغه ده چې بل چینل چې د هغه کې لږ څه مشکلات نو ځکه د نوي چینل څخه د درسونه خپرېږي نو ټول درسونه نوي چینل څخه خپرېږي په مخه ښه وخت